سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د اسلامي امارت 15 چارواکو په تړاو د بندیزونو کمیټې پریکړه ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لومړی کې د اسلامي امارت د 15 چارواکو د معلوماتو د اصلاح په غبرګون کې ویلي چې بندیزونو په تیرو وختونو کې هم هیڅ اغیز نه درلود. تحریم ها در قبل هم کدام تاثیر خود نداشته بلکه یک تجربه ناکام است که متاسفانه بارها تکرار میشه و کدام دستاوردی به کدام جهت نخواهد داشت. ما خواهان از این هستیم که حقوق افراد و اشخاص باید حفظ باشه و پالیسی های زمان جنگ و پالیسی هایی که زمان درگیری و مقابله بود باید تغییر بکنه. د پاکستان واکمن نظام احتمالي پرځېدل د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلي چې پر پاکستان واکمن نظام نور شړېدلی او اړتیا ده چې د ټولو ګوندونو د یوې اجماع له لارې اصلاحات پکې راوستل شي. क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने. او په کویت کې د امریکای پر ستراتیژیکو پوځي تاسیساتو برید د ایران پوځ وی ځواکونو د کویت په احمد جابر هوایي اډه کې د امریکای پر ستراتیژیکو پوځي تاسیساتو د بي پیلوټ الوتکو برید کړی دی. دا هم پوره خبرونه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې د اسلامي امارت د 15 لوړپوړو چارواکو د معلوماتو د اصلاح په غبرګون کې ویلي چې بندیزونه په تیرو وختونو کې هم هیڅ اغیزه نه درلود او یو ناکامه تجربه وه. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د اسلامي امارت د 15 چارواکو معلومات تازه کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې اعلان کړی چې د 1988 زیږدیز کال پریکړه لیک اړوند د بندیزونو په لومړي کې د اسلامي امارت د 15 چارواکو معلومات اصلاح او تازه کړي. د کمیټې د خبرپاڼې له مخې د حمدالله نعماني، عبدالحق وثیق، نور محمد ثاقب، خلیفه سراج الدین حقانی او ګل آغا اسحاقزی د هویت معلومات، د پاسپورت اړوند معلومات او ځینې نور شخصي جزئیات نوي شوي. کمیټې ټینګار کړی چې دا بندیزونه یوازې اداري بڼه لري او د یادو چارواکو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه راولي. تحریم ها در قبل هم کدام تاثیر خود نداشته بلکه یک تجربه ناکام است که متاسفانه بارها تکرار میشه و کدام دستاوردی به کدام جهت نخواهد داشت. ما خواهان از این هستیم که حقوق افراد و اشخاص باید حفظ باشه و پالیسی های زمان جنگ و پالیسی هایی که زمان درگیری و مقابله بود باید تغییر بکنه. در این راستا امارت اسلامی افغانستان خواهان از این است که حقوق هیچ فردی از افراد باید از کدام نهاد متضرر نشه و روابط خوب جاگزینی همچون پالیسی های ناکام و بی‌نتیجه باشه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر د دې هیواد پر اوسنی حکومتي جوړښت توندې نیوکې کړي او ویلي چې پر پاکستان واکمن نظام نور شړېدلی او اړتیا ده چې د ټولو ګوندونو د یوې اجماع له لارې اصلاحات پکې راوستل شي. محسن نقوي یوې ناستې ته خبرو کې ویلي دا نظام چې موږ پکې ژوند کوو که یې منئ یا نه منئ نور شړېدلی دی. نقوي له ټولو سیاسي ګوندونو غوښتي چې اختلافونه پرېږدي او د نظام د اصلاح لپاره سره یو شي. هغه د پاکستان پر اقتصادي وضعیت هم نیوکې کړي او خبرداری ورکړی چې اوسنی مالي نظام نور د دوام وړ نه دی. जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने. دا نظام چې موږ پکې ژوند کوو که یې منئ یا یې نه منئ نور شړېدلی دی. له ټولو سیاسي ګوندونو غواړم اختلافونه پرېږدي او د نظام د اصلاح لپاره سره یو شي. د پاکستان پر اقتصادي وضعیت هم وخیم حالت کې دی او خبرداری ورکوم چې اوسنی مالی نظام نور د دوام وړ نه دی. एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आए, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, चाहे जो. په دې اړه د الله عباس په موخه د پوځي او سیاسي چارو شنونکی
اختر محمد راسخ را سره مېلمه دی. راسخ صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد واکمن نظام پرځېدلی، که منئ او که نه منئ، واقعا همداسې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران قدر تاسو او تاسو د پروګرام ټول لیدونکو معزز افغانانو ته وړاندې کوم. د پښتنې پاک له باید په عرض ورسم چې بلې پاکستان په داسې یو جغرافیا کې جوړه شوې ده چې د تهداب نه دغه د یو هیواد حیثیت نه لرو ده. دا د یو نظامی او استخباراتي اډې حیثیت لرو دی او په دغه نیمه پیړۍ کې په دغه دنده کې دوی ډیر بریالي ول، خو اوس د دوی دغه دوه مخه څیره نړیوال هم پیژندلې ده او خپل ولسونو هم پیژندلې ده او سیمه ییز هیوادونو هم د پاکستان اصلي څیره اوس پیژندلې ده چې پاکستان د کوم اهدافو لپاره په دغه د دوه ملکونو په جغرافیا کې ولې جوړه شوې ده. نو بناءً پاکستان د تهداب نه د ظلم، د بربریت، د استثمار او د وژنې او د ناامنۍ لپاره جوړه شوې ده. دغه دوه ادرسونه کدا د اسرائیل د لپاره جوړه سوله، اسرائیل جوړه سوی او کداغه پاکستان جوړ سوی د بر اعظم اسیا د هیوادونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره او د دغه بر اعظم د هیوادونو د زپلو او د انګلستان او د غربي نړۍ د پروګرامونو د عملي کولو لپاره جوړه شوی و. نو بناً پاکستان باید د تهداب نه جوړه شوی نه وای او چې زویل سم چې اوس کم اتیا کلن سوله دا هم یو لوی چانس او عظیم چانس سره و چې دوی دغه اتیا کلنۍ عمر ته دوی ځانونه ورسول. کنه پاکستان تجزیه باید مخکې د مخکې نه سوی. تاسو بهتره معلومه ده چې په کشمیر کې جګړه ده، په بلوچستان کې جګړه ده، د پښتنو په سیمه کې جګړه ده، په یعنی وایم چې په افغانستان کې جګړه. دغه ټول جګړې د پاکستان دغه ستراتیژیکو غلطو پلانونو او غلطو سیاستونو له ادرسه دی چې اوس دغه ناخواله او دغه ناامني د دوی لمنې تم رسیدلی او پاکستان به د ړنګېدو په مخ روان دی او پاکستان باید تجزیه سي. پاکستان که تجزیه نشي نه بلوچستان د ژوند د آرامش پیدا کوي سي، نه پښتانه او نه هم د کشمیر ولسونه. څنګه چې بنگلاديش ترې جدا سو نو بنگلاديش نن یو آرام، آزاد او مستقل هیواد دی. لکه دی غوندې کچېرې دغه پاکستان نور هیوادونه رامنځته کیږي، فکر کوم چې دغه حالاتونو به ډېر مثبت او د امن او د سعادت او خوشبختۍ په لور ګامونه به پورته کیږي. راسخ صاحب که د پاکستان واکمن نظام اصلاحات ته اړتیا لري نو کومه برخه کې باید تر ټولو مخکې اصلاحات رامنځته شي؟ لمړی وخت چې دوی وایي جمهوریت کې دیموکراسي ده، جمهوریت اقلا دوی ژمن پاتې شي. ولې دغه نظامیګرانه ادرس یا د استخباراتو ادرس یا د نظامیانو ادرس ولې دوی خپل مستقلانه زی د غربي نړۍ پروګرامونه اخلي او د پاکستان د جغرافیا نه د پاکستان د سیاسيونو له ترستوري لاندې دغه پروګرامونه چې په استخباراتي برخه کې د تروریزم په نامه، د داعش په نامه مختلف ډلې ټپلې جوړول او د هیوادونو کې مداخلات ته لار خپلول، جنگ جګړې ته لار خپلول او د موږ د دار او ندار د چورول لپاره او د غربي نړۍ د پروګرامونو د عملي کول لپاره ولې دوی دغه پروګرامونه عملي کوي. نو بنان لمړی دا دی چې باید پاکستان خپل اساسي عمق استراتیژي بدله کړي. په هغه استراتیژي چې پاکستان جوړه شوې ده هغه استراتیژي غلط استراتیژي و، هغه سیاست غلط سیاست و او دغه سیاست باید بدل شي، دغه استراتیژي باید بدل شي. تر څو چې پاکستان خپل سیاست بدل نه کړي، خپل استراتیژي عمق استراتیژي د استخباراتو د جنرالانو له ادرسه بدله نشي، دغه سیمه کې امن فضا نه رامنځته کیږي. پاکستان د نورو هیوادونو سره د راکړې ورکړې او د ارتقا تجارت لار خپلوای نشي او زمونږ دغه دوه درې ګاونډیانو سره چې د اړیکې دي، که ایران د هم د دوی مناسبات خراب دی، که پاکستان دی هم، که افغانستان دی هم د دوی مناسبات خراب دی او که هند دی په هندوستان سره هم د دوی مناسبات خراب دی، که بنگلاديش دی هم د هغو سره د دوی مناسبات خراب دی. نو بنان علت دغه ټولو ناخوالو د دوی عمق استراتیژي دی. په عمق استراتیژي کې دا دی چې سیمه کې ناامنه وي، سیمه کې جنگ جګړه وي، تر څو د پنجاب د استثمار صفه پراخوي او پنجابیان په دې فکر کې دي چې د جګړو له ادرسه، د ناخوالو له ادرسه، د وژنې له ادرسه، د ترور له ادرسه د دغه ولسونو معدنیات چورول او د دغه ولسونو له ادرسه د دوی ژوند ته اقلا د بقا او د بسیا او د ښه اقتصاد په لوري روانوي. زه فکر کوم دا غلط سیاست دی چې پاکستان په نیمه پیړۍ کې په عملي ډول سره پر مخ ویوړله او نن د پاکستان د ړنګېدو
ورځې را نږدې شوي دي. همدغسې چې بلوچستان ازادي غواړي، پښتانه خپل حق غواړي، په د کشمیر ولسونه خپل یووالی د هندوستان سره غواړي. نو بنان ټول په دې فکر کې دي چې تر څو آزاد او مستقل هیوادونه موږ جوړ نه کړو، دغه پنجاب د استخباراتو د جنرالانو د وژنې او د تباهۍ نه دوی نه ژغورل کېږي. بله راسخ صاحب، په پاکستان کې د پوځ رول د سیاسي نظام په ثبات او کمزورۍ کې څومره اغیز لري؟ ګوري اصلا په پاکستان کې دولت مداري او دولتداري او نظام چلول او د نظامونو ړنګول، د نظامونو باندې کودتاوې کول، دا د خپل د نظامګرانو په د قلم تر صلاحیت له تاسو ولیدل چې عمران خان فقط لاړ د پوتین سره ناسته وکړه، د امریکا په اشاره باندې سبا نه بل سبا زندان ته ورکړ شو. همدغسې د دوی هیڅ صدر اعظم هم خپل هغه معیار نه ده پوره کړی. کودتاوې پې شوي دي، د نظامي کودتاو له ادرسه نظامونه یې ړنګ کړي دي او فقط نوی جمهوریت دی. دغه جمهوریت معنا دا دی چې دوی د خپل د ولسونو په سترګو کې خاورې شیندي. اصلا هلته جمهوریت نه دی، هلته دیکتاتوریزم دی، هلته د نظامګرانو دولت دی، هلته د نظامګرانو حاکمیت دی، هلته نظامګران دي چې وروره پرېکړه کوي. نه صدر اعظم یې کولی شي، نه وزیر داخله یې کولی شي او نه دا نور. څنګه چې وزیر داخله دا خبره کړې ده چې پاکستان نړېدلی دی، که یې مني که یې نه مني، دا واقعیت دی، 100% کې واقعیت دی. نه د پاکستان اقتصاد نړېدلی دی، سیاست یې نړېدلی دی. که چیرې امریکا د منځګړیتوب دغه بیرق پاکستان ته ورکړی نه وای، دغه نظامګرانو ته یې ورکړی نه وای، پاکستان مخکې د هغه نه باید نړېدلی وای. خو دلته بیا یې وارې ویښوده چې امریکا ولا د دوی سره به یو ښه کوي، خو هسې نه ده. امریکا په دې تلاش کې ده چې پاکستان د یو ډېر ناخواله او د جګړه ییزو حالاتو سره لاس او ګریوان کې تر څو د پاکستان اتومي پټۍ ترې واخیستل شي او د خپل د قرضو په بدل کې دا خرڅ شي او دا ورکړل شي نورو هیوادونو ته. او پاکستان د ترجیح سره د بلوچستان له ادرسه اول مخ کېږي، دویم د پښتنو له ادرسه، دریم به د کشمیریانو له ادرسه ترجیح کېږي او پنجابیان به په پنجاب کې کېنول کېږي. بله راسخ صاحب، د پاکستان روان اقتصادي بحران تر کومه حده د دغه هیواد پر سیاسي ثبات اغیزه کړې؟ ولې دغه بحرانونه، هر بحران زیانمن تمامېدی شي. تاسې وخت چې د بحران خبره کوو، کاغه سیاسي بحران دی چې دا تاسې اوس ګورئ چې په پاکستان کې سیاسي بحرانونه ورځ تر بلې په پراخېدو دی. په مولوي فضل الرحمن د همدغه نظام په ضد ولاړ دی، محمود خان اچکزی د همدې نظام په ضد ولاړ دی، نور مشران ټول د ده په ضد ولاړ دی، کشمیر خلک د دوی په ضد باندې تظاهرات ته لاره خپله کړې، د بلوچانو مسلحانه جګړه او سیاسي تظاهرات ته د خپل د وطن د ازادۍ لپاره بیرغ پورته کړی. نو بنا همدغه غلط سیاستونه د پاکستان د نظامګرانو استخباراتي کړیو له ادرسه دی چې پاکستان د ناخوالو سره او د ترجیح سره مخ دی او د ړنګېدو په کنده کې په لویدو دی. نو زه ویلی شم دغه بحرانونه که دا اقتصادي بحران دی، نن د پاکستان اقتصادي بحران کې ډوب دی، که په سیاسي بحران کې دی هم ډوب شوی دی، او په نظامي برخه کې تاسې ګورئ چې یو د TTP په وړاندې دوی جنګېدی نشي. حتی د بلوچانو د جګړو ورځ تر بلې په پراخېدو ده. 80% د بلوچستان خاوره او حاکمیت د بلوچانو په لاس کې دی. د پاکستان د استخباراتي کړیو او نظامګرانو د کنټرول نه وتلې ده. نو همدغسې په TTP جګړه هم چې تاسې وګورئ ورځ تر بلې په پراخېدو دی او TTP وشو کولی د پاکستان د نظامګرانو ملا یې ماته کړې ده. که چیرې داسې بیا وویل، که چیرې دغه پښتانه او بلوچان سره یووالی لاس یې ورکړي، پاکستان مطلق المطلق تجزیه کېږي او یو بل هیواد ته رامنځته کېږي، که هغه پښتانه د پښتونستان په نامه یې جوړوي او که بلوچان د بلوچستان په نامه یې جوړوي. خو زه فکر کوم چې دغه نقشه نن د که سبا ده دا په عملي بڼه باندې عملي کېږي په دې جغرافیه کې. مننه. د پوځي او سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ، په خپرونه کې مو له ګډون څخه منندوی یم. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو، زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.